یوه ورځ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه پر لار روان و چې ګوري یو غلام ناست دی او غلام ته نږدې یو سپی هم پروت دی. غلام د خورما سره ګولر خولې ته کړه، بیرته یې راوویستله او سپي ته یې ور وغورځوله. عمر ورته وویل دا سپی ستا دی؟ حبشي ځواب ورکړ چې نه زما نه دی. ده ورته وویل نو بیا دې ولې له خپلې خولې څخه ګوله راوویستله او سپي ته دې ورکړه؟ حبشي غلام ځواب ورکړ چې د سپي له غبرګو سترګو څخه حیا راته درېږي چې زه یې خورم او سپی راته ګوري. عمر بن عبیدالله ورته وویل چې ته آزاد یې او که غلام؟ حبشي ورته وویل چې زه د بني غازرته غلام یم. عمر هغوی ته ورغی او سوال یې وکړ چې دا غلام د چا دی؟ د غلام خاوند ورته وویل چې دا زما دی. عمر ورته وویل چې دا پر ما خرڅ کړه. هغه ورته وویل چې بس ستا شو. عمر ځواب ورکړ چې نه، په خدای مې دې قسم وي چې یا به پیسې اخلي او یا به غلام بیرته ستا کیږي. بیا یې غلام په پیسو واخیست او وی ویل چې تاسې شاهدان ګرځوم چې دی د الله جل جلاله د رضا لپاره آزادوم. عمر غلام ته ورغی او زیر یې ورکړ چې مبارک شه، الله جل جلاله ازادي در نصیب کړه او دا باغچه هم ستا په ملکیت کې شوه. حبشي غلام ډیر خوشحاله شو او وی ویل چې بس نو د دې باغچې ټوله میوه دي د مدینې فقیرانو لپاره خیرات ګرځوم. عمر ډیر حیران شو او غلام ته یې وویل چې درته حیران یم، ټول دې خیرات کړه سره له دې چې ته پخپله هم فقیر او ورته محتاج یې. غلام په ډیر قوي ایمان سره ځواب ورکړ چې له الله جل جلاله څخه شرمیږم چې هغه پر ما سخا کوي او زه بیا په هغه کې بخل کوم.